تخمین 6 وزارتخانه در کمیته اسکان دائمی عضویت دارند. همه ما در اینجا آمدیم با والی صاحب جناب حارس محترم با مسئولین ولایتی در این باره تفصیلی صحبت داشتیم. هدفی بود که هر چی زودتر مهاجرینی که در وطن آمدن بر از اونها یک نمره زمین باید به شکل عاجل باید توزیع شود. د عزتمن راستنېدو د کډوالو د ژوند د نوې مرحلې پیل. کلونه مهاجرت له وطنه لرېوالی او په سختو شرایطو کې ژوند زرګونه افغاني کورنۍ له کړاو بې سرنوشتۍ او ګڼو اندېښنو سره مخ کړي. هغه کورنۍ چې خپل عمر او شتمني په غربت کې تېره کړه او ډېری یې له کلونو هڅو وروسته اړ شول بیرته خپل وطن ته راستانه شي. اوس د کډوالو د راستنېدو له زیاتېدو سره د هغوی د استوګنې کارموندنې او عزتمن ژوند برابرول د افغانستان د اسلامي امارت له مهمو لومړیتوبونو څخه ګرځېدلي. ما انشالله مصمم هستیم که در همه ولایات به شکل عاجل برای همه مهاجرینی که در وطن آمدن یک نمره زمین باید برای آنها توزیع شود. امروز هم در اینجا الحمدلله شهرک هم در اینجا افتتاح کردیم که بیشتر از 1000 نمره شهرک است. این انشالله به همه مهاجرین تقسیم کرده می شود. در پالوی ازی دیگه شهرک هم انشالله به شکل هرچی عاجل دیگه شهرک هم ساخته می شود. به همه مهاجرینی که در وطن آمدن در ولایت های مربوطه خودشان یک نمره زمین برای آنها توزیع می شود. این هدف آمدن د اورود څیړنیزې ادارې په یوه شننه کې دغه عزتمن راستنېدل ارزولي دي. هیله ده د اورود چینل سبسکرایب کړئ څو د افغانستان او نړۍ له مهمو پیښو خبر اوسئ. د افغانستان حکومت په وروستیو میاشتو کې د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت د مدیریت لپاره پراخ پروګرامونه پیل کړي دي. د استوګنې لپاره د ځمکو ویش، د ښارګوټو جوړول، د کار زمینه برابرول، زده کړې او د ژوند لومړني خدمات پکې شامل دي. دې لړ کې د اورود څیړنیزې ادارې نوي او مهمو موضوعاتو ته لاسرسی موندلی دی. د کډوالو لپاره د استوګنې ښارګوټو جوړول، په ځانګړي ډول په ننګرهار ولایت کې د لوی کډوال ښارګوټي پرانیستل چې نږدې 8000 جریبه ځمکه پکې له بهرنیو هیوادونو راستنه شوو هیوادوالو ته ځانګړې شوې ده. په ننګرهار، لغمان، زابل، فراه، بامیان، سرپل، سمنګان، بلخ، جوزجان، کندوز او غزنی ولایتونو کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې 9352 راستنه شوو مهاجرو کورنیو ته د هستوګنیزو ځمکو نمرې ویشلې دي او تر دې دمه ټول 8904 نمرې ځمکې راستنه شوو مهاجرینو ته ویشل شوي دي او دغه لړۍ په چټکۍ سره جریان لري. دا اقدام د زرګونو کورنیو لپاره د نوي ژوند د پیل زیری له ځان سره لري. هممهاله د اسلامي امارت مسؤلینو ټینګار کړی چې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه یوازې د ځمکې پر ویش نه محدودیږي، بلکې د هغوی د راتلونکي اړتیاو د پوره کولو لپاره پراخ پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. همه ولایات کوشش ما همی است که مهاجرینی که به وطن آمدن بخیر از طرف امارت اسلامی به شما بهتر معلوم است دیگه خدمات الحمدلله
از ثبت و تثبیت، از استقبال، خدمات، امورات صحی، کمک نقدی تا انتقال تا به ولایت مربوطه، اینا همه الحمدلله از طرف امارات اسلامی صورت میگیره. و یک چیزی که تا حال در باره به شکل قابل توجه عملی نشده بود مسئله اسکان دائمی است. اعطای یک نمره زمین که از طرف جناب امیرالمومنین صاحب حفظه الله منظور گردیده است. ما انشالله مصمم هستیم که در همه ولایات به شکل عاجل برای همه مهاجرینی که در وطن آمدند یک نمره زمین باید برای آنها توزیع شود. امروز هم در اینجا الحمدلله اشاره کم در اینجا افتتاح کردیم که بیشتر از 1000 نمره اشاره است. این انشالله به همه مهاجرین تقسیم کرده می شود. در پالوی ازی دیگه شهرک هم انشالله به شکل هرچی عاجل دیگه شهرک هم ساخته می شود. به همه مهاجرینی که در وطن آمدند در ولایت های مربوطه خودشان یک نمره زمین برای آنها توزیع می شود. این هدف آمدن ما در ولایت لوګر به شکل اساسی امید. د استګنې ترڅنګ د پوهنې وزارت او نورو دولتي ادارو کې زرګونه دندې هم کډوالو ته ځانګړې شوي دي. څو راستنې شوو کورنۍ وکولی شي خپل اقتصادي ژوند بیرته پیل کړي. همداراز د کډوالو ماشومانو ته په ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو کې ځانګړي اسانتیاوې برابرې شوي دي ترڅو د هغوی د زده کړو بهیر له ستونزو پرته دوام وکړي او راتلونکی نسل له زده کړو بې برخې نشي. له بلې خوا یو شمېر راستنېدونکي کډوال په صنعتي ښارګوټو کې ځای پر ځای شوي دي څو د شته ظرفیتونو په کارولو سره په تولیدي او اقتصادي برخو کې کار وکړي. دا اقدام نه یوازې د کورنۍ د معیشت له پیاوړتیا سره مرسته کوي بلکې د هیواد په اقتصادي وده او کورني پرمختګ کې هم مهم رول لوبولی شي. کارپوهان باور لري چې د کډوالو د پراخي څپې مدیریت منظم او دوامدار پلان ته اړتیا لري. داسې پلان چې د سرپناه ترڅنګ د کار، زده کړو، روغتیايي خدماتو او عزتمن ژوند زمینه هم خلکو ته برابره کړي. اوس د استوګنیزو ښارګوټو جوړېدو، د ځمکو ویش، د کاري فرصتونو برابرېدو او د زده کړو اسانتیاو له امله د زرګونو کورنیو په زړونو کې نوې هیلې راژوندۍ شوي دي. هغه کورنۍ چې له کلونو لرېوالي او سختیو وروسته غواړي بیرته په خپل هیواد کې ارامه او باثباته ژوند پیل کړي. په ټوله کې د کډوالو د مشرېدو بهیر او د طالبانو د حکومت نوي پروګرامونه یوازې د بحران د مدیریت لنډمهاله اقدام نه دی بلکې د هیواد د بیارغونې، د ټولنیز ثبات، د پیاوړتیا او د افغانستان د راتلونکو نسلونو لپاره د غوره او عزتمن راتلونکي د جوړولو یوه برخه ګڼل کیږي. مننه چې د ویډیو تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه.